ترافیک ماما ما خو مریضان ډېر بد په عذاب دی راته وکتلې ځکه چې مریضان نه وي په عذاب هم ته ځو ما ته یوه پیاله چای راکړه ته توس راباندې واچوئ چې بدوسم چهارده و پانزده وقت گرم بیچ پانا بپرسید اما یک 116 و 14 وقت گرم بیچ ویسه بودور توقع و کتا دیگه کلالو پتیم که وقت نواشم و جواری نسته زی وضعیتی هر شی تمام شد با کارتنم بیسکوت راوړي اته جوبې جواري ول اوس ولاکه یو پاته اته څه توقع خو مجبوري وره ته ماته معلوم یې په جیبو کې یې مچوې د جیبو وال مې 3 میاشتې بس بله ورځ مې د کالي کتل و دانې سرکن کې پراته ولې د زړې غوښه بیا تمامه شوه ستړی مشه لاله ښځې جوړې توخه روژه دې خو خیر تېره کړه ښه Gela na gela javela doctor bu masha de wala javela da demi salamina da javela dai هسپتال کې مریضان پراته دي بوله شته که اپریشن بیا ته اوس ته وینو چې زه تاسو ته درکوم په باندې کې راډیو باد وچوله ډیرو درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ډیر جالب سړی را سره میلمه ده چې په تېره خپرونه کې البته و شاه محمد وفادار صاحب چې په دغه خواله رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې ډیر خلک دی په شاګي پیژني ستړی مه شې خدای دې راوله ته ستړی مه شې جوړې په خیر خوشحاله یې طبیعت ښه دی موږ نن بس هغه ته تاسو راډیو څه وایي پښتون غږ پښتون غږ راډیو ته راغلي یو خپرونه لرو د اختر په باره کې باید ټول خلک عمل پرې وکړي عمل پرې وکړي ما چې ډېر د دا درته ویل کېږي په چکرونه هلته خو موږ په چکر کې سره غلي وو زه به د سپین ږیرو په وړو دا دغه یم وراره راکته سه بیا به تاسو یه ددانو معافی کې او ددانو اته زه ددا سو آیا وایي چې مسلګي و نه کړی بیا دې څو وړوه ما سلګي چې دا چې موږ به شیان در یادول دي تا نه او ما نه یادېده ښه روزه دې په خیر ونیوه روزه مې ډېره مسته تېره کړه الله دې په ژوند کې بیا پیار راوړي ډېره ښه روزه وه ورځې کې کمې وې ورځې کې کمې وې که دې ورځې لنډې وې یا یې ورځې وړې وړې وې وړې وې ډېره ضربه ما 15 پر 15 دغه تر دې څو پورې سخته لاغو باسه بیا اسانه یه دا تا د شپې روزه نیولې که د ورځې دې ورځې د شپې خو وایه ته به پراته وراته دا خو بیا اسانه وای د خدای او دادا د روزه کې سپینګیری راسي که نه کور ته او نسوار یم نه یې په هغه ورځ نسوار یم نه یې هغه واخیستی ماښام ته لږ وخت هم پاته یي نسیانو هم جنجال سره کړی ډېر زوبه نه یې څه کوي ډېر زوبله ما ته یوه پیاله چای راکړه ته توس راباندې واچوئ چې بدوسم غوږو کې مې دغه ژوبا ده ته پرېوځم مړی نه خورم نسوار دی کړی یم ولاړ کړی دا اول مړی وخوره بیا به نسوار وایي نه کېږي وراره جوبۍ دې به ورکه کړلې د دې نسوار نسوار څه وکړم ما ښه وپړوې ته خو دې ما پلې په دغه کمزوري دی اوس مې دا غږ دی دا بند ده نسوار دې راوړ وراره نسوار مې راوړو خو تور نه و شین مې راوړ ډېر نر کار دې کړی دی دغه شین زه تر هغه نیسم سوی تېر نه ښه په عذاب دې نه کېدله بیا به دې معده باندې درد دی یا اوس ورسره معده مې ورسره ولده د دا ښه خوراکونه بد پې لګي دغه نسوار تېر کړی ترې ژوندی څښلی ته په دغه ګزاره د خدای به دا یوه میاشت تېره کړې نه یې نیسه و دا د کور له خلکو سره لږ ګزاره که دغه یې وکړه یو د کور له خلکو سره ګزاره کړو ته یوه ګنټه بیا زنګ وتلي بیا ترکاري درته راوړه خو اوس دې مخ ته یې کېده یېره مې وه ددا لږ وختي څومره بیا پسیمې ته هم نسې راجي کېده هر وخت چې در باندې وایي پسیمې ته راجکسه ته بیا زنګېږي زه یوازې پسیمې ته اوس ډېر په ټیم راپورته کېدم بل ما ته خوب نه راځي څڼې مې سره ببرې لکه په تېز موټر کې چې راغلی سترګې مې نه لوڅي یو راغی ددا مړی در واخه مړی خو ولا نه کېږي نسوار ډېر ښه اخیستی یم رخته ښه په عذاب کړی یم د خلاصو ته یو سړی ښځي سید
صحیح ده ډېره مننه او بله موضوع د اختر په ورځ نه ده یو بخیل کره څوک ورسي لا مثلا ماشومان ورسي لا څه نورې کیسې څه کوي هغه ورته دغه جواري لږ کم ورکوي هغه بیا د عید تېر تر پښو دیم خېزادانې پرتې وخت تر کنده دې وخې اته شیان سره تمام دوی در غورځېدلي اوس دې تا کړه درنو ما خو جواري نشته ځئ وځئ هر شی تمام شو دوه کارتنه مې بسکوټ راوړي اته جوبۍ جواري ول اوس ولاکه یو پاته اته څه وکړه خو مجبوري اوس راغلی کوټې ته ورې نور ماشومان ډېر بد غریب ورکوه دغه چا راوست خدا چا راوستي دي خپله ولاړ سئ ځئ ولاړ سئ اته مې پسې واخو د دا میکو د ما ملګري دي له ما سره که د ملګري دی که داسې د هوټل صاحب و د چای بانډار صاحب و ده کور کې شپږ شپې جواري نه وي نو شپږ شپې بسکوټونه یې تر قیامته تر قیامته پورې به ته جواری ډېر سرکند مو دې راخیستي دا کیسې وکړه فرشه کې کار لري دا سرکند چا دره راخیستي خو شپږ نفره شپږ دانې راوغه په نیمه نیمه یې جلا کړه د دوو شپو یې کړ تا سرکندو چې کندانې راډکه کړي دغه یې کیسې ته ووایې ما خو د دا عید عید نو خو دغه عید سره یو بودیجه ټوله ختمه شوه دلته چای او ګوړه زره ګرانه شو الله دې فضل وکړه کم راخه خو درته وویم ما خو کم راخیستو خو هلته پکې زیات اچولي دي او دا خیر د عید شپې ورځې دي که یو څوک لږ زیات راواخلي پروا نه ګوره ته ماته معلوم وي په جیبو کې یې مچوې د جیبو وال مې 3 میاشتې بس بله ورځ مې د کالي کتل اووه دانې سرکند کې پراته ولې ته قیامتي کې راسه د سرکندو جیبو لومبی په 200 اوس په 800 او ته اووه دانې جیب ته اووه دانې جیب ته چې بیا یې د مخې په غاښوم نو خو د ځان مې تا برابر کړه غړه ته څه ماتې هغه رقم کېږي یا نه کی ته ته سره پوزه بیا که څه ورته وایې دی ګرم ده حساب وایي نه یې ګرم نه یې حق په جانب یې حق په جانب ده د زړې غوښه بیا تمامه شوه دیارلس سپینه څو دې راخیستې وه زړې غوښه څو برخې دې راخیستې څو خچوکې دې راخیستې څلور دې ولې پخول موږ نه فرد دی دا څلور پخوي زوري خو ما مېلمانه به راشي د اختر ورځ ده د اختر ورځ د چا کره نه ورغلی یم نه دې څوک راځي خلاصه ده ډېره مننه د ځوانان سایکل هم ډېر په کش او پس کې چلایي ډېر تېز چلوي نو ځوان خو اول ډېر په ځان ډاډه اول خو ډېر مڅ د اوله سر د جومات کې سجال وخوري بیا نو دی اتیا زه به موټرسایکل راباسم بیا به پلانۍ راپسې سپروم بیا پلانې به ګیله اوس پلانۍ به م راسره سپور کړم 3 نفره ولې سپره اوس ته هغه ځواني زه هغه اوس اوس هغه ځواني موټرسایکل دې راځي ګوره زنکه ته به سر پې پورته کوې خبره اول دې موټرسایکل دې راوباسي خبره واوره موټرسایکل بوزه خو سر مه پې پورته کوه سم یې چلوه خلک مه پې ځوروه او وادي نه چوي اوس سر پې پورته کړم او تیز یې وچلوم او خلک راته وګوري دغه پلانې دا زده ده سر خو د رضا خان زویم پې پورته سر خو د رضا خان زویم پې پورته رضا خان او سر پې پورته کوه خو جای به جای پاته باید زیب سوکه وچلوم تا ته به هم نه یم سر ټیټی د کور والو ته به هم نه یم سر ټیټی یو چا هم نه منم زه تیز چلوم اخر مې دغه ته ده ولاکه پرېږدم چې دا ټول خلک ماته ولاړ ولا زه وای چول وایي لکه پوښتۍ یې ماتې شوې پښتۍ مې ماتې یادای نه سم پښه مې تر پای څه وتلې ته دې ماتې پروا نشته چې موبایل نه یې مات موبایل هم مات ښه ګوره درته ویلي مې چې څوکۍ چلوه سم یې چلوه په انسانیت یې چلوه اوس دا رقم ټوکې در وشوې دغسې که یې موټرسایکل دې هم له کاره وایستو په اختر کې به نورو زنکانو سم چلولی په ورځ به ډېر احتیاط چلول دغه راجوړ دغه خو چې څوک دې تا نه مني هغه به پای دغه ښه صحیح ده بس په لوید کې مو چلول په ورځ به سم اوس ته ځان جوړ کړه زه شبخانې ته ولاړ صحیح ډېره مننه ښه نو
ښه خو به یې انشاءالله. ولا خو دې الله پاک اختر څرنګه ده؟ اختر خو ډېر ورته خوشحاله الله دې د خیر اختر کې الله مشکلاتو کې وساتي. یو خو ټول مسلمانان یو سره ورونه دي، بیا پښتانه قومونه قبیلې دي که نه، او لهجې مختلفې دي. نو د اختر په ورځو کې په میلو کې دغسې په ځایونو کې اکثره بېلابېل رقم خلک سره کېږي چې لهجې بدلې، لکه د شلګر د خلکو ځان ته لهجه دی، دې خوا د سلیمانزو ځان ته د خروټو بیا ځان ته د کټواز د خلکو ځان ته ده. نو د ځینو خلکو لهجې درته یاد دي، دوی څرنګه عید مبارکي سره کوي؟ اندر به مادام خو یې وای ستړی مه شې لالا، ښه یې جوړې توخه روژه دې خو خیر تېره کړه ښه. بس لالا زوم دغه د اوس د ټولۍ د له کوره راغله، ډېره خوشحاله وه، ښه دعاګوم راکړي. او وردګ ماما بیا های اختار دی مبارک ست سال دند ولود قربان سر خجلی بخیر روزانی بخیر تیره کړه ول اختر خب دی خوشاله اختر دی الو دی وسوته او بل دا کوچان رقم شي ابي سال جيرن جولي بخير احدد بخير و زيرو خريط زرغش قد نز زرغ دغه بدل دي زبر دغه دي خرد بخوا باي او دا دي هغه دي موږ د خوا خلک دی سال د جولي بخير يا خوشاله اختر دي ټول دی ګو او زدران ماما بیا یلا جابلا دکتر به ماشای ولا جابلا د دې سال بیا د بیا دای سلام جان راځو یو ستای دوه خاطرې او یو پښتنه به یاسین صاحب زبلم تر وکما اته بیا د خاطرې واورو هغه د دې هغه په ورځو کې نه دی روزي په ماشامو کې او اکثره وخت د روزي په وخت کې خدای دې ټولو خلکو ته وس ورکړي یو بل سره کومک وکړي. ځینې خلک راځي د خیر او خیرات غوښتنې دپاره، د دوی هم ډېرې بېلابېلې لهجې، یو په یو رقم غواړي بل رقم. عادتا مشهوري م له هغه ځای راپیله سوه چې هغه ملا صاحب ستړی مسي، نو د ملا صاحب ستړی مسي چې ډېر پسې مشهوره سوې تر اوسه پورې که نه، نو دغه رقم خلک به دې خامخا لیدلي دا مشام نه دي چې جکسي ویایي هغه ده وایي هغه دغه خو راسي مثال هغه هم دا طریقه بل رقم مثال اتې څرنګه جومات د درس هلته په شنو سر باندې جمع وي هلته دی درته یار ما خلاص کړئ بل بیا هغه ورونو زه خو ډېر بد واچ ولاړ هر څه په خدای له ورېځه راځي بل بیا غریبجا بل بیا په هسپتال کې مریضان پراته دي بولش ټکه اپریشن یې کړی یو روپۍ ولا کوي چې ولده چې کې ډېرې دا خو ګناه هم لري ګوره چې تا سره مثال الله تعالی دنیا درکړې او ته یې نه منې هغه یې ډېره ګناه لري هر شی یې هغه باید سړي خالي روغ یو نیم بخیل مسیري یا داسې غوسناک مسیري هغه بیا ورته هلته کې روزې ګوره دا تاسې دا خیر خیرات ګوره هغه بیا ورته هغه بیا لمسي دغه ګورو کې ته ما سر په ورکه اچھا بل ورځ د دروازې خواته هم نه وي په طریقه ورکه خیرات خو ورکوي باید په طریقه ورکه خوشاله شي ورته ورور بل دا زر په درواخه دا نور هغه راځي نور هم دغه کلی کې غریبان سره دا زر په درواخه په خوشحالي باندې شای چک شي دغه د کابل ته مریضان وړي وغه چک پاین باندې چې درولي واسطي خاطره بل واورو چې بیا سره په مخه کوي هغه خو چک پاین نو دا ترافیک ولاړ وته دا بیا اسناد موټر نه پریو اته ټول موټران ولاړو زور مخته سو یې شاته ودرېد موټران ته نه ویني هغه ترافیک ما مریضان ډېر بد فازا دا راته وکړل ځکه چې مریضان نه فازا هم ته ځو دا سره ځو دا نور مرګره په نه تاسو خان دي ونه خان دي ګور ځان دي چې مریضان ډېر بد فازا ځکه چې مریضان نه فازا هم دا دم زړه کې راته وځي دا غریب جن او بل خاطر هغه د کور دروازه دې ټکول کور دروازه مو ټکول اته مرتل ما دروازه خلاص وکړ یا شمه محمد چیرې ده هغه کور نسته اوس وتلی اوس دغه ته ووت لاړ نسته یا دروازه خلاص وکړ ما کار ده شراوم باسي دغه مک یې نسته اوس دغه ته ووت اخر ته خپل غږ باندې غږ ورو دروازه نه شاه محمد بس کور ودان چراغ لې یا یو وخت پاتې شوه ځکه سپینګیری سنسور خپرونه به وړاندې کړو زه دا اوس خپرونې ته راغلی یم د تاسو سره دا خبره شریکوم د افغاتو به کوي او هغه به یاسین صاحب یا تاسو ته وینو چې زه تاسو ته درکوم سره وزوات ګوره
14 وقت گرونبیچ پانا بپرسید در مجاک 116 و 14 وقت گرونبیچ هغه بل عمران دی وې دا کمنټري وړاندې کوي کمیټي به افغان صاحب وش بود ورته وکاو او وکټه دې کللو په ټیم کې وخت نه وشه او ډېر کلک سپینګر او دا اکمل صاحب که سپینګیری مال صاحب پاتې کته خدای تعالی کوم جانداد سوسو جانداد پټ جانداد که سپینګیری سو مثلا په راډیو کې ما سره مېلمه و مرکه مې ورسره کړه دی به څه ور جواب زه دا درته هر څه راډیو ته راغلی وم خو مګر خوند مې ولاکه پټ سو هغسې ول شاه محمده کله داسې دا اوله ویډیو کوله چې ملا صاحب ستړی مه شي یا هغه بله ویډیو چې هغه پیته ده کوي نه هغه تا داسې فکر کوه چې بیا به دومره مشهور شي چې غزني ته یا بل جایزې بیا به خلک درته وایي چې ملا صاحب ستړی مه شي ورې سره جوال صاحب دغه رقم شیان نه و د موبایل دا رقم ورې سیم کارت او ساده موبایل یو شی هم نه و زما یو ملګری له انډیا راغلی ولو اتې بیا یو موبایل ورسره ولو دغه کته نه ده دا کته نمبر سي دي دغه جیب یې دی چرخېدو موږ به دا رقم موبایل کې اوازونه ډایرکټ وینو ښکاري ورې دغه موبایل دا شی نه ولو اتې موږ ډېر غټ جومات ولو اتې بیا موږ ملا صاحب تللی و ډېر زبردست سړی و اتې په جمعه باندې ناوه وایي د جمعې پوره تللی د هفتې پوره چې راغی لږ ناوخته شو اتې ټول صفونه تیار دي اتې ده سلام واچوه اتې ټولو پوښتنه ورسره کړه اتې رقم غږ چا ورکړو ټوله ورته ملا صاحب ستړی مې شم ملا صاحب ما یې ناوه ده تا خو ډېر بل ورځ موږ دغه مجلس کې ناست وو ما یو راغی السلام علیکم ما ملا صاحب ستړی مې شم بل موږ مولوي صاحب ډېر ښه سړی هغه ویلې دا د حقیقت ویلي اوس څرنګه زه یې مړۍ ته ورغلم یو ځای چې دا کونج ته رسېدم خو دا څو رقمه غږونه راکېدل اتې د لې خندا یې راغی اتې بلې ورځ چې مولوي صاحب تر اوسه نه ده خندلې ولې ده خنده ما چې دلته مې وخت خبره را په یاد شو دغه یې رش یې را باندې جوړ دی سړی ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو د خاندئ به نه خپرونې دا وروستۍ برخه چې شاه محمد پکې مېلمه او تاسې وخندولاستئ موږ یې ویل چې به وخندولو هیله ده خوشحاله را سره اوسېدلي یاستئ بس همدومره و د الله په امان